سلامونه او نیکې هیلې لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو زموږ په ښکته وطن پېښور کې ظلمونه خو ډېر کېږي، پورته هم کېږي ښکته هم کېږي. د پولیسو لخوا شادیب خان افریدی شهید شو او ویډیوګانې مختلف رالې. ما بې ځکه خبرې نه کول، ما چې یو ځل ثبوت سره دا دغه وکړم، خو زه ورته په ثبوت سره دا وایم چې دا کم اوالات کې کومه ویډیو چې دا د شادیب خان نه ده، دا یو بل هلک دی. او د دې سره چې کله دغه هلک دا نقلي هلک چې دی راوستې، دغه ټیم کې یو بل سړی هم دې ته ولاړ، هغه هم دله په دې ویډیو کې په ثبوت سره ښیم. زه په دې وخت کې دا نه وایم چې افغانستان او پاکستان او پېښور او کابل، په دې وخت کې زما د مسلمانۍ خبره ده، په دې وخت کې زما د خپل وینې خبره ده. د یوسف جان لالا خبره وایي زه په پېښور او کابل کې فرق نه کوم، نو زه په کابل او پېښور کې فرق نه کوم. هغه د خوشحال خان بابا شعر دی، وایي د خیبر لاره خو تل د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغانۍ یو دی، پښتون یو دی، موږ یو خلک یو وینه یو. زه د هغې پلار ته، د هغې فامیل ته د الله صبر جمیل ورکړي، په غم کې ورسره شریک یو. زما خپله وینه ده، زما خپل پښتانه دي. څه ناڅه چې زما نه کېږي زه به انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو ته په ثبوت باندې او د پولیسو په وحشت به هم درته خبرې کوم، او پولیس به درته وایم چې زه څومره پولیس زه پېژنم او څنګه کېدای شي خلک وایي چې تا ته معلومات نشته، په دې به هم درته خبرې کوم. اول دا ویډیو وګورئ، په دې ویډیو کې بیا درسره خبرې کوم چې څه کېږي. دا وګورئ تاسې. دا تاسې وکاتو پښتنو ورونو، اول شادیب خان چې دی دی والی دی، دا یې داسې والی دی چې دی د اوچتېدو نه ایستی دی، یعنې دا نشي اوچتېدی. دا کم هلک چې دی ځي او دا ځان پانسي کوي، دا وګوره څومره نیغ اوچت شي او لاړ شي هلته هغه کپړه یا شی ځوړند کړی او په مرۍ کې واچي او ټولې 20 سکنډه ونیسي. نو اول چې څوک داسې مرۍ ته شی ورچي، کم از کم د هغې نو 4-5 منټه ټیم نیسي چې د نڅا وځي. نو دا څنګه په 20 سکنډو کې د نڅا ووته؟ او بیا تاسې که په غور وکړئ دغلته کېدای شي زه یې لږ مارک کړم، د چپ لاس ته یعنې ګس لاس ته دلته یو بل سړی دې ته ولاړ دی. او بل سوال دا دی چې بیا دا دغه یې ولې اچولې، دا کپړه یې ولې اچولې، څه دپاره اچولې، څه مقصد دپاره اچولې؟ دا که تاسې ټوله ویډیو د دې پولیس سټیشن وګورئ، تاسې ته په واضحه معلوم شي چې دا یې بل ځینې هلک راوستی او غټه دغه یې دا ده چې د ده پلار ته کله هغه ټلیفون کړی 5-6 ساعته بعد دا هلک یې را پیدا کړی، کپړې ورته ورچولي دی او دا یو ډرامه یې جوړه کړې ده. خو زه بیا هم د ښکته پښتنو مړانې او بهادرۍ ته سلام کوم چې په شاټ نوټس سره ټول راووتی او د دې پولیسو او د دې وحشیانو په خلاف باندې دا وکړه. پولیسو کې به ښه خلک هم وي، دا کېدای شي ما مخکې هم دا ذکر وکړو چې زه پولیس هم پېژنم، اولدار هم پېژنم، ډشنري سیچو هم پېژنم، محرر هم پېژنم، مرزا هم پېژنم، ایس پي هم پېژنم، ډي اس پي هم پېژنم، تر دې پورې کچرو کې هغه مجسټریټ هم پېژنم چې شاته په دا کوټه کې ناست دا هم راته معلوم دی. نو ما ته د پولیسو وحشت معلوم دی، د دې چې څنګه دا وردیانې تورې دي او دا توره ټوپۍ په سر همدغه شانې د ده دا زړونه هم تور دي. ښه خلک به پکې مګر ډېر کم دي، مګر هم تاسې یقین وساتئ، یقین
چې په ټوله دنیا کې وګرځي، په ټوله دنیا کې د پاکستان غونډه کې ظالم پولیس نشته دی. ته په نوره دنیا کې چې موږ دلته چې پولیس راځي، موږ غواړو چې پولیس سره سړیمشي، موږ سره خپله سړیمشي کوي پولیس، غواړو چې خپله پولیس سره خبرې وکړو. مګر د پاکستان د پولیسو نه به تا سره به هر څه برابر یم، ځان به تې سیټ ته دا کې دومره وحشیان یې ځانه جوړ کړي. د دې نه هغه پخواني د پخواني پولیس خو په هغه پولیس بې سواده ده. د پاکستان پولیس چې و دا تقریبا پخوا ټول بې سواده تعلیمونه نه و، مګر هم بیا هم لږ لږ رحم پکې و. مګر هم دې کې دا اوس تعلیم یافته دي ټول، مګر هم دې کې نه رحم شته، نه پکې انسانیت شته، نه پکې شرافت شته. پښتنو ورونو زه تاسو ته خبره کوم، ښکته پښتنو ته یم، دا ستاسې جذباتو ستاسې دغه ته زه قدر کوم، خو دا په دې شکل وانې نه بدلېږي. دا سیستم چې چا جوړ کړی، دا قانونونه چې چا جوړ کړي، دا هغه خلکو جوړ کړي دي. د بجلیګر مولانا صاحب خبره وایي سپینې را ویوړو او تورې راته پرېښوده. دا مکمل چینجنګ په دې کې پکار دی. دا ظلم هېڅکله نه بس کېږي. تاسې دا ظلمونه به شروع وي او دا موږ ګورو همداسې کېږي دا وحشتونه. یعنې په پولیس سټیشن کې دي هغه کارونه کوي چې یقین وکړه که نه اسرائیلیان او نه یهودیانو کې هېڅوک هم دومره ظلم نه کوي لکه څومره ظلم چې دوی خپلو پښتنو سره کوي، څومره ظلم چې دوی خپلو مسلمانانو سره کوي. نو په دې باندې تاسو ته پوره سټین اخیستل پکار دي. ظلم خو په افغانستان خو هسې هم د کبډۍ میدان دی، هلته خدای کوي. خو زه تاسې ته وایم ښکته پښتنو ته چې ګوره تاسې ته د ګل په شان دی وطن خدای پاک درکړی، د ګل په شان دی وطن. ټول بیکار راستئ، څوک دوبۍ ته منډې وهئ، څوک کراچۍ ته منډې وهئ، څوک سعودي ته منډې وهئ. ته ورشئ سعودي او دغه وګوره، ستاسې دا ښکته پښتنو منطقې وګورئ، دا ښایسته دي که هغه ښایسته دي. څه شی تاسې نه لرئ، هغه به یو تیل لري، تاسې تیل هم لرئ، ګیس لرئ، اوبه لرئ، ځنګلونه لرئ، معدنیات لرئ، هر شی لرئ، او بیا هم پښتون بچی بیکاره دی او ذلیله دی او تباه او برباد دی. په دې باندې تاسې سوچ فکر وکئ، ځکه چې دغه خلک قصدن موږ سره دا کارونه کوي، قصدن موږ غواړي چې لر او بر پښتانه ټول دا سره وجنګي او دا ټول سره ذلیله کړي او دا په یو منصوبه او پروګرام سره دا کار کوي. نو موږ تاسو سره په دې غم کې شریک یو، اواز به مو اوچتو. موږ چې کله د برما یا د کشمیر یا د فلسطین خبرې کوو، هغه موږ پیژنیم نه چې پښتانه څوک دي، خو موږ د هغې اواز اوچتو ځکه په حیثیت مسلمان. نو دا خو زما خپله وینه ده افریدیانو، ما په افریدیانو کې وخت تېر کړی، افریدیانو کې ما کوارټ کې ما دا ټول ما پیژني. زه په افریدیانو کې لوی شوی، ما ته چې افریدیانو څومره مینه راکړې، څومره محبت یې ما ته راکړی، یقین وکړه چې دې ویلی نه شم په دې ویډیو کې. لکه د ورونو غونته کې ما ته بیا ګل ویلی، ګل دومره په ښه الفاظو بیا زه یادولم. نو افریدي او دا خبره نه ده، خو هسې مې درته وویلې چې مونږ هر یو پښتون افغان ورسره ظلم کېږي، مونږ بیا غږ اوچتو. خو په دغه شکل باندې چې تاسې یو ورځ راوځئ مظاهره وکئ او جذبات هم ډېر جذباتي خلک مونږ او تاسې یو، په دې شکل باندې دا شی نه کېږي. مکمل دا سیستم بدلول غواړي، ځکه په دې کې که ښه پولیس وي، ښه اس ایچ او وي، ښه ډي اس پي وي، ښه اولدار وي، هغه په دې کې نشي چلېدی، ځکه هلته د بدو دغه چې ده ډېره ده، ځکه دا یو وحشتوب باندې دا اداره جوړه شوې ده او دا خصوصا د دې عوامو دپاره جوړه کړې چې عوام همیشه دا کې ما تاسو ته اشاره وکړه چې دا بل چا جوړه کړې، چې څنګه دا قانون د پاکستان جوړ کړی، دا هغه خلکو دا شی جوړ کړی. دغه چې بدل شوی نه او په دې باندې کار نه شوی، دا به تاسې ټکئ او پولیس ته به خلک د وحشي په سترګو ګوري، ځکه د دې کارونه د وحشیتوب دي. نو موږ انشاءالله تاسې سره په دې دا کې دا بالکل دا هم د پولیسو شهید کړی دی. ګنې دا تکړه شي دا ټوله ویډیو ښایي، څومره ویډیو چې دغه د پولیس سټیشن کې ده او دغلته بار دغه هلک ورته ولاړ دی، 2 منټ 1 منټ پسې بیا بېرته ایله کړی دی، دا کړی دی، دا کپړې چینج کړي دي. نو الله دې وکړي چې زما خبرې په تاسې ښه لګېدلي او انشاءالله ستاسې په غم کې موږ همداسې غمجن یو او انشاءالله ستاسې اواز به موږ اوچتو. ستاسې غم زموږ غم دی. په الله سپارم.